لقمان حکیم وصیتونه یا نصیحتونه دې خپل زوی ته ډېر عجیبه نصیحتونه کړي. یو نصیحت ته دا کړی دی وزویا ته چې د کله نه د دنیا ته راغلی نو د دنیا نه روان شوی. ګوره ډېره جوړه خبره ده. ته چې د کله نه دنیا ته راغلی نو د دنیا نه روان شوی او آخرت ته دې مخه ده. نو د دنیا نه رواني او آخرت ته دې مخه ده، نو دنیا ته دې شا شوه آخرت ته دې مخه شوه. نو بیا ورته ویلي وزویا فدار انت الیها تسیر، نو کوم ځای ته چې ته روانې هغه ځای نږدې دی د هغه ځای نه کوم چې د نه شاته پاتې شو. ډېرو کسانو په موږ کې آخرت ته ډېر غټ سفر کړی دی ګوره، او د دنیا نه ډېر لرې شوي. لږ وخت ورته پاتې دی بس ورځي به د آخرت باندې. نو بیا قمقل انسان هغه دی چې توجه هغه کور ته کمی چې پرېښودی او هغه کور ته توجه نه کوم چې روان دی. د څومره د حکمت خبره ده ځان سره یاده کړئ دا خبره. یو نصیحت ورته دا کړی وي زویه لا تؤخر التوبه، توبې ویستو کې ټیم مه لګوه. فإن الموت يأتي بغته، مرګ یې اچانک راځي. څومره قیمتي نصیحت چې دا به نه کې چې ځوان شم او کله مې زوی وشي او کله بوډا شم او کله مالدار شم او کله خپل ملک ته راشم نو بیا به چې زه توبه وباسم. وینا فإن الموت يأتي بغته، نو مرګ ګوره اچانک راځي. چې مرګ اچانک راځي نو ځان به ورته همیشه رډي ساتي. کله چې موږ رپورټ ته لاړ شو او یو ملک ته سفر کوو په انتظارګاه کې کینو نو یو بل ته دا وایو لري مزه څه لري مزه. ولې وکیدي چې اوس اعلان وکړي چې جاز ته خېږي نو بیا څوک لري ځي او د سماعتي ته به سخت زړه شوی خو نه ځي. چې اوس به اواز وشي نو زم ته ته ما اخو دې خو مزه کېدي چې الله طرف نه اواز وشي چې به د سړی راولي زما خواته نو تسیج ته به انتظار ناسي، د اواز ته به انتظار ناسي. ګورئ که د اواز ته به انتظار ناسي نو بیا خو ته تبعی طرف ته روانې. چې د اواز د باندې اچانک وشي نو بیا به څه کوي؟ بیا به کیسه نه کېږي. یو نصیحت ورته دا کړی و وزوی چې کله په مجلس کې کېني او دې نصیحت ته غوږ کېږدئ وی کله چې په یو مجلس کې په بیٹک کې کېني نو دې مجلس ته اول ګوره. فإذا رأيت المجلس يذكر الله فيه، کله چې په یو مجلس کې د الله تذکره کېده فجلس معه، دغه سره کېنه. به ورته مخکې وی که عالم وي نو دغه مجلس والا به فایده ورکړي. څه خبره به ورته وښي ځکه چې دغه مجلس والا نیکان دي که نه الله خو ځکه یادوي که نه ستا د ښکلو خبرو ته د هغوی ضرورت دی، ستا د علم ته د هغوی ضرورت دی، علم به ورته وښي. او که چېرته ته جاهل وي او د مسلې پته ته نه وه نو دغه مجلس والا به درته څه وښیي. او که چېرته الله په دوی باندې رحمت راوروي نو تا ته به پکې وي سمیراو شي. څومره ښکلی نصیحت دی. همیشه چې په یو مجلس کې کېني نو په دیني مجلس کې به کېني زویه. یو نصیحت ورته دا کړی وي زویه ایاک والدین، زویه وایي چې قرضې ته دې ضرورت دی نه قرضه ماله، قرضې به د چا نه نالي چې ضرورت یې ورته نه وي. ولې پلاره ورته وایي چې فإنه ذل النهار وهم الليل، د ورځې به ذلیله ګرځي او د شپې به په غمونو کې پروت دی. د ورځې به ذلیله څنګه پټېږي را پټېږي، دروغ به وي، سړی به درته کله کنځلې کوي، کله به د پسې خبرې کوي، په مجلسونو کې به د باد کوي او سپک به دې کوي او ته به ذلیله ګرځي. او ذلیله به یې نه، ذلیله به ګورې نه، خو د دې قرضې د لاسه به ته څه شي ذلیله به شي. او د شپې چې کمبل په ځان راواچې نو ته به په دې خون باندې پوه نه شي چې ستا په خوا کې ښځه پرته ده. ته به د دې بچو سره لوبې ونه کړې، د دوی سره به د خندا ونه کړې، خو دغه سوچ به دي چې د پیسې به زه د کوم ځای راوړم او بیا به څنګه ورکوم. نو چې کله د قرضې ته ضرورت نه وي نو قرضه د چا نه هسې ماله د ځان دپاره به یو بوج او یو غم دړ به د ځان دپاره جوړ کړي. دا څومره قیمتي نصیحت دی. بل نصیحت یې ورته دا کړی و
وی زویا کڅوک د توي چې دا غر اوچت کا غر د دې جنا او هغه ځکه کېده نو دا کار آسان دی د دینه چې ته د شي سړی پوکې چې هغه پويږي نه ور دې سړی سره بلکې مطلب دی چې خپل زهره نشنه کې چې سړی نه پويدو بس غلې شه د حکمت خبره اسی دي په دې باز کتابونو کې او قصه راځي او ذکر کوم وی په ځنګل کې او پر خر او اسوران شو دوی اختلاف راغی په دې خبره خر وی دا واخه چې د سری او اسوي چې واخه شنه ډیر دوی باسو کو خو خروي چې زنه مانه واخه سي دا وسري او غریب د زارش نکړي جوګره د موږ خرو د دی د شنه نه نو چې د غلي دلی د زمري دلی دی د زنګل دی بچا چې دوی دا مسله ډېر د شي نه هغه د आवाज کړي جرای شي د تاسو سم مسله کې وران شي اسوي چې بچا سي دې چې دی وی چې واخسري او زه دم شنه او د سورزونو د باز زموږ روان دي او نتیجه دغه د کوم جته هغه خرته وي تسوي ناغوي زه خو د فهم چې واخسري شنه نه دي ناغوي صحیح ده دا خرچ دینو د پریدي او د اصل جیل عمر کې او جرمانه په مولا کوي دا نور زناورو یریان شو او اس خپل اریان شو چې بچا سیم لکه دا غوټه ډیر ظلم وکړو دا واخه غوټه تم پته لږی شنه دی ما تم پته ده خو سزا دله بدی درکو چې ته چا ویل د سره خبرې کو سزا مو ته په دې درکو چې تلګي خرب وکي هغه نه وی مونږ ته سزا په دې درکو هغه خپل خبره ولا لمنګ دا خبره کوو چې کله یو سړی په خبره نه پويږي د دسر خبرې کول ټیم ضایع کول وخت به ضایع کی طاقت به ضایع کی دماغ ور استعمال شي ستړی به شي څومره نقصانات یو وصیت لري خپل زوی ته دا کړو او دې ته وکړي دی وی زویا جالس العلماء د علماء سره کینا او خپل زنګنان هغه ته ماتوا زنګنان ماتول مطلب چې هغه ته ډېر په ادب او په احترام سره کینا ډډی ملګوا په تکبر سره مکینا به تو ویژیا الله وی د مړ زړونه چې دی د ژوند کې به نور الحکمه د علم پرانا باندې د علماء سره ډیر کینن زړه به شي زړه به دی ژوندې لکه څنګه چې الله د زمکه ژوندې کوي په وبو باندې نه د قشن د زړه ژوند کې په سبا باندې د علماء په دې خبرو باندې په دې حکمت په دې پاس باندې په دې موضوع باندې کوم سړی چې د علماء سره ډیر کینی او تجربي خبره واضحه ده د زړه ژوندې او کوم سړی چې د علماء نه لري د زړه مړی یو نصیحت ورته کړو ویزویا ویزه د پیغمبرانو سره پاتې شیم او د پیغمبرانو نه مسلور خبرې زده کړې خپل زوی ته دا ویسه وی اولنی خبره مې د زده کړې چې کله په منځ کې نو د زړه حفاظت کوا په منځ کې د زړه بل ځای ته مپریږه یو رب العالمین ته ساته دویمه خبره مې د پیغمبرانو نه د زده کړې ده چې کله دسترخوان باندې کینو د خېټې حفاظت کوا په منځ کې د صحیح حفاظت کوا د زړه او په دسترخوان باندې څه کوا د خېټې الله اکبر بدریمه خبره مې د پیغمبرانو نه د زده کړې ده چې کله د پردي کور کې نه شنو به د سترګې حفاظت کوا پردي کور کې جناسي د سترګې حفاظت کوا الله اکبر دې زویل څنګه تربيت ورکړي وې څلورمه خبره مې د پیغمبرانو نه د زده کړې و اذا كنت بين الخلق او کله چې د عام خلکو په منځ کې نو احفظ لسانك مې دې جبې حفاظت کوا دې جبې درسه به پساوي ور دې جبې حفاظت چې دغه بیا ډیر کوا یو نصیحت ته دا کړو ویا بني لو كنت تحب الجنه کته چرته د جنت سره مینه کې نو ګره دې ساته چې فإن ربك يحب الطاعه سترب ید عبادت سره ډېر مینه کوي چې بندگان زما عبادت کوي نو ستر جنت سره مینه کوي او الله د دې سره مینه کوي چې بندگان زما عبادت کوي نو وی مینه وکړه هغه سره د کم سره چې الله مینه کوي نو طالب درکې هغه سره د کم سره چې ته مینه کوي دا نصيحتونه اول به عمل کو د خپل ځان به شروع کو
به خپل مرګرو ته خپل بیبيانو ته خپل معاشره کې خپل بچو ته هغه ته بیانو. الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې موږ په دې باندې عمل وکړو.